یاره جان کاشکې وخت راغلی وای ټول عمرم په اروپا کې تیر کړ مړه افغانستان څومره ښایسته ځایونه لري دا مه هېروه افغانستان زموږ د زړه سر دی اوس راغلی ته باور وکړه په دې افغاني لباس کې دا د افغانستان آب و هوا دا پاکه خاوره دومره را باندې ښه لګي دومره ښه لګي چې مه کوه پوښتنه او دا روحیت د کور به چېرته وي او هغې نه پوښتنه کوو راځه هلکه ځوانه ودرېږه سلام علیکم السلام خاصه بخیر ورور دا د روحیت د کور کم ځای کې ده روحیت کوم روحیت عادت صاحب ګل ماما زوی ها هغه یادوئ تاسې څوک هستئ من د هغه د ټر زامن یو دا خبرې پرېږده په افغانستان کې چې څوک هم وینې نو خپه وي دا راته ووایه چې ته څنګه خپه یې وروره څه درته ووایم زما پلار ډېر سپین ږیری شوی دی او ناروغ هم دی په لاره نشي تللی زه روان وم بازار ته چې د هغې لپاره یې امسا واخلم او څه دویانې واخلمه نو ځکه خپه یم ته خفګان مه کوه داسې کار وکړه چې پلار دې ښاروالۍ ته تسلیم کړه هغوی ورته دوام کوي امسا هم ورته اخلي او چې کله مړ شي نو هغوی بیا خخیم ته به بېغمه یې استغفرالله وروره دلته دا خبرې نشته دلته خلک د خپل پلار ډېر عزت کوي ډېر قدر او درناوی کوي پلار څه چې یو عادي سپین ږیری د هغه هم خلک ډېر عزت کوي دا څه رقم کار دی په اروپا کې خو دا خبرې نشته د چا پلار چې زوړ شو مستقیما ښاروالۍ ته یې تسلیموي او دا ګوري کفن دی که څه دی دا ټول همغه ښاروالۍ کوي وروره پلار په موږ باندې حق لري وروره زه داسې نشم کولی زه څه چې یو افغان هم دا کار نه کوي هغه ځکه چې د مور پلار د پښو لاندې جنت دی زه خپل جنت بل چاته نشم ورکولی او بله خبره ده چې زه روحید یم د سیدګل کاکا زوی ته به شانې او ته به ساحل او سلام لالا سلام راځئ د تلره زمونو چې کور ته لاړ شو نه اول کور ته نه ځو ښه اول کاکا ته دوایان اخلو بیا کور ته ځو خو بیا راځئ چې ځو. راځئ